یو داسې عمل چې هغه انسان وکړي په هغې سره په کربونو په اربونو فرشتې راکوزېږي او د دې انسان دپاره دعا غواړي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې یو انسان مونځ وکړي او دا په خپله مصلا باندې کینی کم ځای باندې چې مونځ کلی دا د هغه مصلا ده په هغه ځای باندې کینی 15 منټه کینی 10 منټه کینی نو حدیث کې راځي د اسمان نه فرشتې راکوزې شي او دومره فرشتې راکوزې شي حتی یملأ ما بین السماء والارض تر دې چې د ځمکې نه د اسمانه پورې دا ټوله فضا ډکه کړي په اربونو په کربونو فرشتې راکوزې کړي او د دې انسان دپاره چې په خپله مصلا باندې د مانځه نه وروستو ناست دی د ده دپاره دعاګانې غواړي اللهم اغفر له یا الله دا سړی معاف کړي اللهم ارحم یا الله په ده باندې رحم وکړي اللهم تب علیه یا الله په ده باندې مهرباني وکړي او د ده توبه قبوله کړي خو ما لم یؤذي او ما لم یحدث تر څو چې دا انسان بل له ضرر ورنه کړي د چا په اوږو باندې ور وانه وړي د نمانځه نه وروستو او چا له تکلیف ورنه کړي او تر څو چې دا بې اودسه نه شي د هغه پورې دا انسان دپاره دا ملایکې چې دي دا دعاګانې غواړي. اوس ته چاته ووایې زه به له 1000 روپۍ درکړم ما دپاره 1 ګنټه دعا غواړه څوک یې دله نه غواړي او دا په کربونو فرشتې تا دپاره ناستې دي او اسمان نه راکوزې شوي دي او تا دپاره دا دعا کوي چې اللهم اغفر له یا الله دا معاف کړي اللهم ارحم یا الله رحم پرې وکړي اللهم تب علیه یا الله تی توبه قبوله کړي. دا څومره د بهترینه خبر ده. مونځ دې وکړو لږ شان په خپله مصلا باندې کښېنه 15 منټه کښېنې 10 منټه کښېنې ستا د دې عمل د وجې نه په کربونو په اربونو فرشتې راکوزېږي او ستا دپاره دعاګانې غواړي او بیا د ملایکو دعاګانې چې هغه نوراني مخلوق دی د نور نه پیدا مخلوق دی او د هغې دعاګانې خو قبلیږي او هغه ستا دپاره دعاګانې غواړي نو دا څومره بهترینه